درنو ملګرو سلامونه او ښې چارې. نن درته بیا هم رسنیزه ژبه کې د ژباړې پر اغېز غږیږم او څو کلمې مې راوړي دي چې هره ورځ به تاسو ورسره مخ کېږئ، چې هغه له خوا په مټ په وسیله او په واسطه دي، او دا د انګریزي بای او یا د فارسي سوی توسط به وسیله ژباړې دي. خو که دغه کلمې لرې کو پښتو کې ورسره جمله لنډیږي او معنا یې رسا کېږي. ګورئ د یوې بېلګې ته ګورئ چې د اسرائیل لخوا برید وایي د حماس ځایونه یې په نښه کړي، خو پښتو کې په کار ده داسې وایي چې اسرائیل وایي په برید کې د حماس ځایونه په نښه کړي. دغه اولنۍ جمله داسې ده لکه ته ډوډۍ خورې دغسې راوړې، خو دویمه جمله چې پښتو ده داسې ده لکه ډایرکټ خپله خولې ته ډوډۍ وړې. یا دویمه بېلګه ده د پېښور های کورټ لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې، خو پښتو کې ویل داسې دي چې د پېښور د های کورټ د اعلامیې له مخې. یا بله جمله ده د خوړو نړیوال سازمان لخوا په غزني کې پر 1500 کورنیو خوراکي توکي وویشل شول. خو لنډ وایي د خوړو نړیوال سازمان په غزني کې پر 1500 کورنیو خوراکي توکي وویشل. ګورئ دویمه جمله څومره لنډه سوه او هم اوریدونکی لوستونکی ورنه رسا مطلب اخیستلی سي. هغه نورې بېلګې دي چې پکې څه شی راغلی دي په واسطه او وسیله مټ د سولري برېښنا په واسطه د اوبو ګرمولو سیستم فعال شوی، خو پښتو کې خلک داسې وایي چې سولري برېښنا سره د اوبو ګرمولو سیستم فعال شوی. یا د پرینټر په وسیله جوړ شوی کیک به وخورئ، خو لنډ وایي چې پر پرینټر یا په پرینټر جوړ شوی کیک به وخورئ، په پرینټر جوړ شوی کیک به وخورئ، په دلته سم دی. او یا د جګړه د داخلي مافیا پر مخ وړل کېږي، خو پښتو کې په کار ده ووایي چې جګړه داخلي مافیا سره پر مخ ځي، وړل کېږي پر ځای هم ځي، سم دی او لنډ راځي. ښه وخت.